د نیوز پرای چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه دوه تازه خو ډیرو مهمو خبرونو ته باغلان کې ځای اوسیدونکي وایي چې مرکزی باغلان د طالبانو لخوا محاصره شوی او افغان ځواکونه هوایي بریدونه پیل کړي دي چې له امله یې په زړه ښار د ګوډانو ملاخیلو او بړیزیو په کلي کې ګڼ شمېر کورونه هم له منځه وړل شوي دي. له یادو سیمو ډېر خلک بېځایه شوي او خپل کورونه یې هم پرېښي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې باغلان کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. او د امریکا نظامي چارواکي وایي اجازه نه ورکوو چې نړۍ ته له افغانستان ترهګریز ګواښونه پېښ شي. امریکا نظامي چارواکي د افغانستان په تړاو د خپل راتلونکي تګلارې په اړه وضاحت ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ګڼ چارواکي د امریکا د استازو مجلس دفاع کمیټې ته وربلل شوي وو او د امریکایي استازو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړي دي. د راپورونو له مخې په دې کې د امریکا لوړپوړي نظامیان هم شامل وو چې په سیمه او افغانستان کې پر روان نظامي وضعیت څارنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال سکرتر ډیوډ هیلوي خپلې خبرې په کابل کې پر یوه ښوونځي له وروستي برید پیل کړی او زیاته یې کړه چې لا هم په دغه هیواد کې د ترهګرۍ اړوند ګواښونه تر یوې کچې شته، خو امریکا هم خپل تدابیر لري. د په خبره دوی په افغانستان کې خپل راتلونکي اقدامات له دریو لارو تنظیموي. یو د افغان ځواکونو له ملاتړ او له افغان چارواکو سره ډیپلوماټیکې اړیکې، په سیمه کې د خپلو سرتیرو د حضور په مرسته او په نړیواله کچه د ترهګرۍ ضد اقداماتو پر مټ دوی هڅه کوي په افغانستان کې د احتمالي ګواښونو مخنیوی وکړي. امریکایي چارواکو ټینګار کړی دی چې دوی د افغان پوځ او افغان همکارانو ملاتړ ته ادامه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا ترهګریز ګواښونه له دغه هیواد نړۍ او امریکا ته متوجه شي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.